بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور ده خوب آواز یې لیږلی ده. نبي علیه السلام یې په خوب کې لیدلی دی. نبي علیه السلام جنازه مبارکه، دغه جسد مبارک دی په خوب کې لیدلی ده. نو خپل خوب یې آواز لیږلی ده، انشاءالله اورو یې. هفته یا دوه هفتې مخکې ما یو خوب لیدلی چې هغه په دې کیفیت دی چې خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر نه راوباسلی او په داسې یو چپرکټ یا تخت باندې اچولی، لکه څنګه چې موږ میت یا جسد په چپرکټ باندې چې اچولی وي چې اوږد پروت یو خلکو سره ټلیفونونه یي او راځي عکسونه اخلي. همدغه میت یا جسد چې پروت وي همدغه نه عکسونه اخلي او ټول خلک وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خلکو د قبر نه راباسلی، ټول لګیا ټلیفون نه لاس کړي او عکسونه ترې نه اخلي. او زه ورته حیران ولاړ یم او ګورم او ځان سره همدا وایم چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کېدی، ځکه چې یو په دې دلیل وایم چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کېدلی چې ځان سره وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه خلکو د قبر نه راوباسلی، یو په دې دلیل وایم چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کېدلی. او بل هغه کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چهرې مبارک صفات چې په کوم احادیثو کې راغلي هغې سره تقریبا فرق لري. نو دې په خاطر وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کېدی. او کوم چې دا چهرې کیفیت په دې رقم وي چې یو تک سپین ښایسته سړی داسې ځوان وي، ږیره هم توره ږیره یې غټه، داسې ښایسته اوږده پوزه یي او څه غټ تنده یي، ښایسته سړی یي، همداسې پروت یي او بس ټول خلک ټلیفونونه راځي عکسونه ترې نه اخلي. مړ یي، مړی پروت یي، ټول خلک وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ټلیفونونه خلک عکسونه ترې نه اخلي. زه ورته همداسې ولاړ یم حیران ورته ګورم او ځان سره همدا یم چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کېدی. نو که د خوب تعبیر ماته ووایي دا څه تعبیر لري؟ جزاک الله خیرا. نو دا ورور خوب لیدلی ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد مبارک داسې ښکاري ورته چې دا خلکو رایستلي د قبر نه او خلک د عکسونه ترې اخلي او دی یې پرې شکي وي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. او دا نښې که څه بیان کړي دي تا، دا نښې خو صحیح دي. نبي علیه السلام پوزه جګه وه، تنده یې پراخه وه مبارک صلی الله علیه وسلم، او ږیره هم ښه ډکه ږیره وه، توره سپینه پکې کم وه. نو د دې نښو په حساب باندې خو یو اندازه نښې صحیح دي. او داسې تا په داسې شکل خوب کې لیدلی داسې ته خپله شکي یې، نو د دې تعبیر په دې کېدلی شي د قبر نه د مړي ویستل دا خو په شریعت کې ښه کار نه ده. نو دا ښه کار نه ده، معنا ده یو عمل به یو شی به چې هغه خلاف د سنت کېږي او ته ورته ګورې، خلک یې کوي، یعنې ستا په هغه کوم ځای کې ستې هلته کېږي او خلک یې کوي، ښه په دغه یې کوي او ته فکر کوي چې دا صحیح نه ده. په دې باندې تعبیر کېدلی شي. او په دې باندې هم تعبیر کېدلی شي چې یو مسله کې ته شکي یې، یو مسله د دیني مسله به یې په هغه کې ته شکي یې چې دا څنګه ده، دا داسې ده که دغسې نه ده. خلک یو شی وایي او خلک هماغه ظاهري شي ته یې ګوري، عکسونو نه او تلیفون نه، او دې نه مراد همدغه د خلکو روابط او ظاهري شی چې په هماغه باندې خلک قضاوت کوي او ته هغه حقیقت ته ګورې، ښه پکې فکر کوې، ته وایې چې دا اشتباهي، چې دا صحیح نه ده. او په دې باندې هم تعبیرېدلی شي چې د په دې موبایلونو او په دې فیسبوک کې چې د ملایانو د علماو کوم مناظرې دي، یو بل پسې خبرې دي، خلک هغه کټ کوي او هغه قطع کوي، لږ لږ یې نشروي، یا داسې ځینې انسانانو کې کموالی، ځینې علماو کې بعضې مسایلو کې افراط و تفریط وي د هغوی، نو هغه شیان کلیپونه خلک جوړوي، مخالفین موافقین دا نشروي. ځینې خلک په دې ویډیوګانو کې ډېر وخت تېروي، یو بل ته یې لیږي، ګوري، دا مناسب کار نه دی، دا د مسلمان لپاره جواز نه لري. نو که دغه کارونو کې ته اخته یې، خلک اخته یي او ته هم پکې اخته یې او دغه کارونه کوې، نو دې نه منع شه، دې کې د خیر نشته، دې کې د هېڅ خیر نشته چې دا د علماو دا خبرې او دا مناظرې او دا یو بل پسې خبرې او دا مسایل دیني او دا یو بل سره جنګول کوي، یو بل نشروي او د یو په ضد باندې یې ایډیټینګ کوي یا څوک کوي، ته یې تاییدوي، لایک کوي، شیر کوي. نو دغه شیانو باندې هم تعبیرېدلي شي که دا کارونه ته کوې، دا شیان ګورې، نو دا مه ګوره، دا شیان زما مخې ته راسي، دا څوک چې ډېر دا شیان نشر کړي، زه دا کس بلاک کوم، ځکه دې کې خیر نشته. یو خو دیني مسایل دي چې هغه بیانېږي، علما یې بیانوي، هغه اورېدلي ضرور دي، رباني حقاني علما
هغه اورېدلې صحیح دي، تفسیر وي، ترجمه وي، احادیث وي، نو دیني مسایل وي، او یو داسې وي چې د یو بل پسې خبرې، د امامانو پسې خبرې، او یو بل پسې رد و بد ویل، یو بل ردول، او ځان پورته ګڼل، ځان په حق ګڼل، نور په ناحق ګڼل، دا شیان نشرول، لایکول، لیدل، دا د مسلمان لپاره په دې زمانه کې صحیح نه ده. موږ باید خپل اعمالو ته متوجه سو، خپل نیتونه، خپل اعمال صحیح کړو، او دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړو، د خیر کارونه وکړو، د خیر شیان نشر کړو. نو که په دغه شیانو کې هم ته اخته یې، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. والله تعالی اعلم.